السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا مفتی ندیم سره زما باس راغلو اوس یو ملګری دا کلیپ راولېږلو. مفتی ندیم ما چې کوم جواب کړی دی بیګا دو کلیپ راغه د کلیپ جواب ما کړی دی. مفتی ندیم په خپل باندې دا اقرار وکړو چې یاره تا اوږد کلیپ کړی دی که زه کلیپ کوم نو دینه غټ کلیپ جوړېږي. له دې نه معلومه شوه چې مفتی ندیم الحمدلله په کلیپونو کې عاجزه شو او په خپل باندې د اقرار وکړو د عاجز کېدلو سخکري نه وي خو عاجز کېدل همدغې ته ویل کېږي سړی هار وبیلي. تاسو ټولو وکتل د مفتی ندیم بیان تاسو په خپل باندې واورېدو. دې مفتی ندیم ته دې یو څو خبرې کړي دي په ما باندې یو څو نیوکې کړي دي هغې جوابونه کوم د الله په فضل او توفیق سره. خو د هغې نه مخکې دته زه یو چیلنج ورکوم. هغه چیلنج دا دی د ما ته دوه شقه مخې ته ایښودي دي. یوې دا ایښودی دی چې زه به څو ملګري در ولېږم او ته د هغه سره څو ملګري کښېنه به د مناظرې شرایط په چې کوم دی توی کړو. او دویمې دا ویل دی چې د میډیا په طور باندې بحث کوو خو کچ کچ کلیپونه به کوو. مفتی ندیم زما خبره واوره، مناظره مخامخ کوو، مخامخ راشه دواړه مخامخ کینو چې تا ته پته ولګي چې مسله د استواء علی العرش د رب العالمین دا څنګه مسله ده او دا ته زه ثابتوم چې تاسو معطله یې، تاسو د الله د صفاتو تعطیل کوئ، د الله نه ټول صفات نه پی کوئ، د الله صفات نه منئ بلکې د رب العالمین د ذات تعطیل هم کوئ او تاسو مشبهه یې، د الله تشبیه د مخلوق سره ورکوئ، تاسو مجسمه یې. تاسو چې څومره مرضونه دي او څومره افتونه دي دا په دې اهل بدعو کې په دې بدعتیانو کې راجمع شوي دي او دا به انشاءالله په میدان باندې تا ته مونږ ثابت کړو او تا ته به مونږ وښایو. خو لیکن دا خبر زما واوره چې د مناظرې نه مخکې چې کوم د مبادیاتو مجلس دی نو دا به ما ورته په خپل منځ کې کوو، دې ته به نور څوک نه راغواړي. دې خبر ته تیاری که نه تا ته مخکې ما درې شرطونه چې کوم دي کې ایښودي دي او وجه هغې دا ده چې ستا د دومره غټې غټې دعوې چې وکیل احناف او مناظر اسلام او پلانکې دا دعوی زو د خلکو ته خیم چې دا بیزې دي او داسې مفهوم بلا مصداق دی، په خارج کې څه مصداق چې کوم دی نه لري، هسې دعوی دي. او د دې دعوو حقیقت او بطلان دا زه تا ته په مجلس د مبادیاتو کې ښکاره کوم د الله په فضل او توفیق سره. تا ته به پته ولګي ستا علمیت په چې کوم دی دنیا ته ښکاره شوی هم دی او ښکاره به هم شي چې ته د ځانه دې واضح ثاني جوړ کړی دی او د ځانه قاعدې چې کوم دی ایجاد کړې او داسې خو په کلیپونو کې خو ته به پټ د پردې نه اخواناسې او تا ته بل سړی لیکي او ته به او تا ته لیکي چې څوک غم جاهل دی او ته په خپله باندې هم جاهل یې. میدان ته راشه، مخامخ راشه، په مجلس د مبادیاتو کې هم راشه او دانګې په مناظر کې مخامخ راشه. که مخامخ راتلی شي ښه ده خو که مخامخ نشي راتلی نو په کوم طرف چې ځي نو په هغه طرف باندې ځه. چکر یې وه که اجتماعات کې او که ځانه جلسې کې او که چکر لګرځي که کوم ځای ته ځې نو ځه، تا د پول اختیار دی. او تا ته ما خپل نمبر درکړی دی خو تا کې دومره جرأت نشته دی چې ته ما ته ټلیفون کړي او ته وایې یاره زما او ستا د ملګرو په خپل منځ کې رابطې دي. نه، مخامخ راشه، ما ته ټلیفون وکړه، ولې شرمېږې؟ ته خو الحمدلله سړی زنانه نه د ما سره خبرې نشي کولی. ما راته خپل نمبر درکړی، ته ماله خپل نمبر راکړه، زه تا ته ټلیفون کوم د الله په فضل او توفیق سره. دونه جرأت چې کوم په ما کې شته دی خو دومره جرأت په تا کې نشته دی. مخامخ راشه او په خپله باندې راشه. او دومره خبت په تا باندې راغلی دی او دا خلک یې هم اوري. تاسو ویلي دي چې شیخ ریاض د ریاض الله غیر مقلد مخې ته راغی. نو ته خپل کلام ته خو لږ وګوره، دا تاسو ویلي ته ځان ته وګوره په تا باندې څومره خبت راغلی، په تا څومره ګډوډوالی چې کوم دی راغلی دی او دا دعوې چې کوم دی څومره غټې دعوې کوي. ځان ته لږ وګوره، خپل کلام کې دې سوچ وکړه، جلتي مه کوه، هېرېږه مه، ښه په سوچ، ښه په فکر او ښه په سمج سره چې کوم دی خبره کوه. او دا به درته ثابت کړو د الله په فضل او توفیق سره چې تاسو معطله یې، تاسو د الله ذات بېادبه یې، بېادبي کوونکي یې، د رب العالمین صفات تاسو نه منئ، تاسو منکرین د صفاتو نه یې، تاسو چې کوم دی تحریف کوونکي یې، تاسو مؤوله یې. په تاسو کې دا څومره ګنده صفات چې د باطلو ډلو دغه ټول په تاسو کې راجمع شوي دا انشاءالله په میدان د مناظرې کې تاسو ته ثابتوم. او د هغې نه چې کوم مخکې مجلس د مبادیاتو دی دا خو ستا د چیلنج جواب و. تا یو څو خبرې کړي دي په دې کلیپ کې. اوله خبره یې دا کړله چې تا استوا ویلې ده او دا خو استوا دی او تا استوا ویلې. د الله بنده فعل د دې نه چې کوم دی نو استعمالیږي استوا. الرحمن علی العرش استوا، هلته موږ فعل استعمال کړی دی. په خبره پوه شوې که نه؟ غوږونه دې کولاو که تا ته ما ویلي چې غوږونو کې دې ګونګټۍ دي خو لیکن ته یې نه منې. اول دویمې دا ما ته ویلي دي وایي تا آیات د سورة الانعام
حمزه په منځ کې غردولې نه ده نو حمزه معنی غردولې نو ما الته وصل نه کړي ما الته الفاظ بیل بیل ویل دي حمزه وسلیه په حالت د وصل کې غرديږي کله چې انسان وصل ونه کې الته حمزه وسلی نه غرديږي مړه ته ګوره قران کریم باندې پوي ته ګوره ته زما سره راشه الحمدلله زه خو قاری نیم او خو لیکن ته به تجوید دروخم د الله په فضل او توفیق سره خپل باندې قران کریم غلط وي او بل باندې ابتراء کوي حمزه وسلیه غرديږي په حالت د وصل کې کله چې قاری او کله چې لستون کې قطع وکي په هغه کې بیا هم نه غرديږي دا جواب درواخله بل دې اعتراض کړي دي چې لکه ما ته مخاطب ویل دي او زه خو مخاطب یم نو مړه ورکشه دونه ته نه پوهیږي دا باب مفعله نه ده په باب مفعله کې قاعده او قانون داره چې کم مفعول صراحتن دی نو هغه فاعل ضمنني کم چې فاعل صراحتن هغه مفعول ضمنني مخاطب د انسان مخاطب هم وي ته زما مخاطب هم او ته زما مخاطب هم تو مخاطب د دې حیثیت نه چې تا ته خطاب کومه او تو مخاطب د دې حیثیت نه چې تو ما تکلیفونه کې ما چې تا ته مخاطب ویل په دې معنی سره ما ته ویل چې تو ما تکلیفونه کې او زه چې کوم صحیح خبر ذکر کوم نو ته پاغه باندې رضان ردونه کې او رضان نه چې کوم نه رد کې او دارنګي بدلیل چې کوم نه لګیای باب مفعله کې کم چې فاعل صراحتنی اغا مفعول ضمنني کم چې مفعول صراحتنی اغا فاعل ضمنني تو زما مخاطب همي لیکن تو زما مخاطب همي پرې مسله باندې پوه شو کنه نو مړه ته پرې خبرو چرته پوهیږي تا ته د مخکې نه ما ویلي تراشه زما سره لکشان د یوې ابتیر فارا زما سره شاګردي وکا ان شاء الله تعالی تا ته بدون معلومات حاصل شي چې ستانه په دې فنون کې مجتهد جوړ شي د الله په فضل او توفیق سره دا داونه ده بلکې ان شاء الله تعالی دا نفس الامری او دا مصداقي خبره ده او نفس الامر خبره ده او دا مفهوم بلا مصداق نه بلکې دا سي مفهوم دی چې د مصداق په خارج کې شته بیا درته ويم چې تر کلیپونه عاجز شوي او چوک د کلیپونو دی وکړو دا دی وکړه مړه د الله بندا اخو کې متل د خريته ګوره په سارای شپې ته ګوره مناظره ته ګوره تا ته ګوره ته به د کلیپونو نور موري چې تاسو ځان ټینګ کو ولیکن تا ته زویما چې راشه مجلس د مبادیات ته مناظره کې حاضر شه او کډې ته خپل باندې حاضرېږي نو چرته چیزي نو هغه ته زره څنګه چې ما په اول کلیپ کې ذکر کړیو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك